کلام پاک میں پس پختو جب شاعر خاغلی خالد خان حسرت سے ببنی اور چراشی اور مورنائی جب پوالا بانی یوسف خبری دو وقت پٹول بنگی خاص کیا ساتو ذکر چی گل بنگی دی مسلسل خبری کو اور یوسف خشائی خالد خان حسرت سے کم دہت پیو ناربان نخبن سر ورکلی تل کامیابیز غلی دہا شازدمون مخی دفت کی گڑی وفاتوری اور دننگ سندری چاپی جندنے نوی بید پختنون مخی آوائی خالد چتا یا تم کا پختو یادکم حصوں میں پخنوی ملگرو پختون مخی دخل تحقیقی مقارن سے کوشش کن کہ سوڈن ڈنٹ کلو آئی دا پختو جب ہم لکہ دا پختنو دا تاریخ دا دیر و نظریاتی اختلافات و جا کی دیر دا خولی یوی نظریہ ہم دا دی دا قدامت اور دا جڑوالی دا انکار نے دکھڑے دا قاضی عبدالحنی رسل دا تحقیق دا ثابتی کی کہ پختو غز رکال زرع جبدا دا محمد تک دا پٹے خزانی ترمخ دا خبر اخکار دا چی پختو قدوی مسئلہ ہجری کی دیکھلی شوا دا امیر کرول لکل نظم دا دی خبری در پخواری دلالت کوي کہ پختو جبه کې لیکل شوی دا پختو د رسم الخط نظم دی دا نظم په یو کم سلوي هجري کې لیکل شوی چې څه په دې ډول دی زیم زمانه پر دې نړۍ کماتن نشتا پر هند وسن و پتخار و پر کابل نشتا بل پسابل نشتا لما اتن نشتا د ایران اویرشنمی باچا چې په 1522 سات مسیح کې قبل مسیح کې نئی حکومت کړو تر 400 او شپږ اتیایم قبل مسیح پورې د خپل سلطنت کارونه د خپل دور حالات د غره په یو غټه باندې لیکلي دي چې ټول 240 کرښې دي د غټې په څلورمه برخه کې په 14مه کړای کې د پښتو ژبې 3 مصري لیکلي دي سپدې ډول دي چې نه اړیکوم نه دروغجن وم نه زور کړنی وم دا مصري دا خبره په ډاګه کوي چې پښتانه د ایران په قطبي غریزه سیمه کې میشته وو د دې نه دا ثابتېږي چې د پښتو ژبې میخي رسم الخط 2.5 زره کاله وړاندې موجود و د جاپان د شهنشاه میکاډو په کتابخانه کې د مهاتما بودھ د مذهب یو کتاب پروت دی چې ژبه یې پښتو ده رسم الخط یې پالي یعنې خروشتي دی د هغې په رڼا کې هم پښتو 2.5 زره کاله زړه ژبه ده دا هم ویلی شي چې د سوات په پښتنو میزای کې د خاورې په مهرونو لیک خط موندل شوی دی چې دا 200 قبل مسیح کې پورې به لیکل کېدو چې لیک په پښتو دغه لیک د پښتو د ژبې په شان د ښي طرف نه ګس طرف ته یعنې ګس اړخ ته لیکلی شي که دغې ته وکتلی شي نو پښتو د پښتنو په دې علاقه کې په دې لحاظ 2600 او یو کم 90 کاله زړه ژبه ده په رګبیل کې د پښتنو ذکر راغلی دی دا کتاب په 1400 قبل مسیح کې لیکل شوی دی د دې لحاظ د دغې لحاظه د دغې قوم دا ژبه تقریبا 3380 کاله زړه ده او دغه شان نور ډېر دلایل دي لکه په اوستا کې د وخت په حواله باندې د پښتون ذکر یوناني مورخ هیروډوټس د پښتنو وطن پکتیا یاد کړی دی او یا د دارا د زمانې امیر البحر سکایي لاس د سفرنامې په رڼا کې د پښتو ذکر د پښتو ژبې د قدامت او د لوړتیا د دلیلونو وړاندیز کوي خو په هر کله توګه چې څومره هم محققین دي هغوی خپله اندازه دا لګولې ده چې پښتو ژبه 15 کاله زړه ژبه ده خو لنډه ده چې د پښتو ژبې د نړیوالې د ورځ د لمانځلو په مناسبت تاسو دا ووایم چې نن بین الاقوامي پیښو ته چې وکتلی شي نو د پښتو او د پښتون اهمیت نور هم ډېر زیات شوی دی او بیا په خصوصي توګه پښتنو لیکوال له ډېره زیات ضروري ده چې خپله وظیفه وپېژني او د دې ناسخو حالاتو نه ډېر په احتیاط او د کامیابۍ سره تېر شي په دې کې هر لیکوال ته دا پکار دي چې د پښتو ژبې او د پښتون ولس د مستقبل له خاطره تر خپله منځه یو ذهني فکري او عملي تړون پیدا کړي چې په شریکه توګه د پښتو د پښتنو ته د راپېښتو ستونزو د هوارېدو لپاره چمتو شي او بغیر له څه ګمانه په ګډه سره د پښتو او د پښتنو د بقا لپاره کار وکړي شي. ډېره مننه.